اسرائیل نړیوال فشار زیات شوی. اسرائیل د 30 نړیوالو مرستندویه ادارو جوازونه لغوه کړي چې بې پولي ډاکټران هم پکې شامل دي. دغه پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي او حکومت یې پر هغو بنسټونو د فشار په راوړلو تورن کړی چې فلسطینیانو ته مرسته رسوي. په غزه کې د بشري ناورین د ژورېدو ترڅنګ سختو بارانونو او سیلابونو د بې ځایه شویو کسانو ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. فلسطیني بنسټ الحق دا ګام د نسل وژنې تګلارو دوام وباله او ټینګار وکړ چې دا کار د نړیوال قانون او د نړیوالې محکمې له پریکړو سره په ټکر کې دی. 19 اسرائیلي بشري سازمانونو هم دغه اقدام وغنده او ویل چې د مرستندویه ادارو محدودول د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. هغوی له حکومت څخه د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه قانون تعدیل وغنده چې له مخې یې کېدی چې د کډوالۍ ادارې تاسیساتو ته برېښنا او اوبه بندي شي او وايي دا کار د نړیوالو مکلفیتونو خلاف دی. د دې ترڅنګ راپورونه ښیي چې په اسرائیلي زندانونو کې د بندیانو مړینې ډېرې شوي دي. حال دا چې د ګڼ شمېر کسانو مړي لا هم نه دي سپارل شوي. په اشغال شوي بیت المقدس کې هم د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې او لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. بشري ادارې خبرداری ورکوي چې فلسطینیان د مرستو زیات لاسرسي ته اړتیا لري، نه د خنډونو زیاتېدو ته، او یادونه کوي چې بشري لاسرسي سیاسي انتخاب نه بلکې قانوني مسؤلیت دی. نړیوال نومیالي